د پاکستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خټک وایي چې پی ټی ایم د پښتنو په خاوره کې د ریاست له ظلمونو پرده پورته کړه. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. د پاکستان د ولسي جرګې غړی پخوانی او بشري حقوقو فعال سیاب خټک په دې هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وروستۍ هڅې ستایلې دي او ویلي دي چې پی ټی ایم په ډیر کم وخت کې د پښتنو له خاورې شوي ظلم پرده پورته کړه. سیاب خټک په خپل وروستیو څرګندونې کې ویلي دی چې پی ټی ایم هغه تاریخي جنبش دی چې په تیرو 2 کلونو کې د خپل پښتون قوم او ولس لپاره دومره لاسته راوړنې لري چې نورې ډلې او تحریکونه یې کلونو په اوږدو کې هم نشي ترلاسه کولای. سیاب خټک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کلک ملاتړ کوونکی بلل کیږي، دا ټولو ته په ثبوت رسېدلې ده چې د کلونو راهیسې هغه ظلمونه چې په پښتنو باندې د پاکستان ریاست له لوري کېدل له هغه پی ټی ایم پرده پورته کړه او ټولې نړۍ یې پرې خبره کړه. خټک په خپلو خبرو کې زیاتوي د پښتون ژغورنې غورځنګ په هڅو هغه رښتیا هم ټول جهان ته وښودل شوه چې پښتانه د ترهګرۍ ښکار شوي دي، بلکې په خپله ترهګر او دهشتګر نه دي. نوموړي زیاتوي په لومړیو کې پی ټی ایم د نشتون له امله ځینو خلکو هڅه کړې وه چې پښتون هم مړ کړي او هم یې پړ کړي. ریاست په دې بوخت و چې څرنګه خلکو ته ووایي چې پښتانه تش طالبان او ترهګر دي. خو پی ټی ایم د منظور پښتون په مشرۍ د راتګ سره سم دا ثابته کړه چې پښتون قوم د امن غواړي. د قوم له ظلمونه یې پرده پورته کړه او ټوله نړۍ په دې خبره کړه چې پښتانه هم د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو برابر حق لري. نوموړی زیاتوي پی ټی ایم په هڅو باندې د پښتون قوم اتحاد رامنځته شو. په ټوله دنیا کې پښتانه سره په یو ټغر شول، لر او بر ځان یو ثابت کړ چې همدې ته ورته نور پرمختګونه یې هم وکړل. خټک وایي هیلهمند یم چې پی ټی ایم همدا ډول یو ولسي تحریک په شکل پاتې شي او د پښتنو په منځ کې را پیدا شوی یو فکر یو اتحاد له ځان سره وساتي. سیاب خټک وایي پاکستانی ریاست د جمهوریت اصولو ته قائل نه ده. دوی وخت نا وخت د پاکستان پر پښتنو میشتو سیمو کې پر پښتنو باندې ظلمونه کوي او هغوی نه پرېږدي چې آرامه عادي ژوند ته دوام ورکړي. د خلکو عام باور هم دا دی چې پاکستان کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حق غوښتلو لپاره تر ټولو ښه مبارزه پیل کړي او د پاکستانی ریاست ظالمانه کړنو ته وخت پر وخت ځوابونه ورکوي. په پاکستان کې د پی ټی ایم د مشرانو په ډله کې منظور پښتون سربیره د یاد هیواد پارلماني غړی محسن داوړ او علي وزیر شاه هم شامل دي چې دوی هم د پښتون قوم لپاره د مبارزې په مخه راوتلي دي. د یادول وړ ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکې لویه احتجاجي غونډه په زرګونو پښتنو شتون کې د جنوري پر 12 نیټه د 2 ورځې وروسته په بنو کې ترسره شي. په یاده غونډه کې به هم د پی ټی ایم د بې عدالتیو او ظلمونو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي. دوستانو که چیرته مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه همداسې معلوماتو څخه خبر شئ نو د لمر فریش چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.